حبيبي come to نورستان پارون. ليرانو برمان دیوالانو ته وایي موږ سره خیمه شان هغه بیا کوچني وه برمان دا غټه خیمه ونیسو موږ ته چې ډوډۍ وخورو نو بیا ګپه کوو بالشتان جنګو بلا خو نو دغه کیسه ده غېږه نیسي غېږه نیسو به دا خیمه کې بیا نو موږ کنداریان داسې ځي چې راسي دا نور همسایګان هم په راټول سي. ځوانان پراڼه دی ما کې پیغام اسه تعلیم کو تعلیم لوړه کچا مش تعلیم کو یګنت اکاچی پرامانک حکومت نه موږ دا درخواست کوو چې زموږ دا سړکونه جوړ کړي ډېر مشکلات سره مخ یو موږ پاکستان ولایت حسین کې دوه مول سوالي او دلته تعلیم کوم او ورسره کرکټ هم کوم. ته وایي که پوهنتون؟ زه مکتب وایم. کونډان نه چې ته خواته راغلو دغه لارې وه ستا ډېر خراب یو ساعت لاره ده نیم ساعت لاره ده دغه استازو واقعیت خبره چې موږ ته من دغسې 10 دقیقې لاره پاتې ده نیم ساعت لاره پاتې ده همدغه کې 2-3 ساعته ووتل. څنګه وښودل امبلې اوبه څنګه وي؟ ورور اوبه ډېرې یخې وي ډېرې زیاتې یخې وي داسې کړم. کندهار را روان سو یوه شپه په کابل کې وکړه نو بله شپه مو نورستان ته ځان راورسوه. دا منصور نومیږي ورور مې دی دا عمر نومیږي ورور مې دی دا همت نومیږي ملګری مې دی. ماشاءالله فامیل سره راغلی یاست د یاران دوستان یاست. بالکل سوام زه ده چې دا ځای ته پرون ته په چکر راځې بس داسې یو 4-5 دفعه به یي نور کله ملګرو سره راځو ملګري مې دا ځل ملګري هم شته دی او زیاتره ورونه مې دی پلار مې دی د پلار ملګري هم دي او څو نفره نور د خارج نه راغلي دي بس راغلي بنډار او نورستان ته چې نورستان وینو. کانتیوا په نوم باندې هغه د ساحې د کانتیوا ولسوالۍ ته چې لاړ شي هلته هم ښه ښایسته منظر ځایونه دي او ښایسته چکر ځایونه هم ده او هغسې د برګي مټال د کامدیش طرف ته هم چې لاړ شي هلته هم ښایسته منظر ځایونه ده. کاکا شمس موږ ته څه شی پخوي نن شپه؟ والله دا خاص شی نه دی دا غوښه ده. کړۍ کې پخوي شوروا کې څه شی جوړوي؟ کړۍ جوړوي. هلکانو فرمایش او نو کړۍ بله دیګی پوخ شي بیا راځم انشاءالله څه چارې زه به د دوستانو یارانو سره وغږېږم انشاءالله اوسه. سلامونه وخت بخیر قدرمن لیدونکو خدای دې کړي چې روغ جوړ او د صحت په جامې سنبال اوسئ. عطاالله وردګ ما له عبدالرحیم څخه ستاسو په درانه چوپړ کې زه یم. قدرمن لیدونکو نن په نننۍ خپرونه کې راغلی یم نورستان ولایت پارون ښار ته. دا کوم ځای کې چې زه ولاړ یم دا د پارون ښار مرکز ده چې دغه یو چوک لري او دلته غواړي یو خوندوره برنامه تاسو ته برابره کړم. خدای دې کړي چې خپرونه مو خوښه شي موږ سره یو ځای د نورستان ولایت ښایسته ښایسته انځورونه وګورئ او د خپرونو څخه خوند واخلئ.
دوستانو مونږ د پروګرام په جریان کې دلته څه ځوانان راغلي فکر کوم د قندهار معلومیږي دوی سره به معرفت کوو چې د قندهار څخه راغلي دي تاسو رانګه دې سره السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. شای جوړه په خیر. شکر. د کابل کې د غلیدونکو د ځان معرفي کې. زما نوم احمد دی د کندهار ولایت اوسېدونکی. دلته په میله راغلی. چېرته راغلی؟ نورستان ته. نورستان ته د قندهار سره فامیل سره راغلی یا ملګرو سره؟ یا ملګرو سره راغلی. مستقیم د قندهار نه د نورستان ته حرکت وکړو؟ یا د کندهار را روان سو یوه شپه په کابل کې وکړه نو بله شپه مو نورستان ته ځان راورسېد. لاره د نورستان ولیدله؟ و لاره یې څه سر خرابه وه. څنګه تصور کوئ څنګه منظرې خو ښایسته ښایسته منظرې دي خوند ترې اخلي؟ والله ښه ځای دی ښه منظرهیي ځای دی د میلې ځای دی خو چې یو دا سړک یې جوړ سي نو ډېر میلهوال به ورته راسي. بلکل یو سړک مشکل لري. یو سړک مشکل لري. د څو ورځو لپاره تصمیم لرئ چې دلته پاتې شئ؟ 2-3 ورځې د لوی د خیره سره. و د خیر. مننه. زه به د نور پوښتنې خلاص نه شي د ملګر نه به دې پوښتنې وکړم. خوشحاله اوسئ. اجازه ده وروره. شکر یې تم شه په خیر یې جوړ یې خیرات دی. کابل کې د ځان معرفي کړه. نوم مې مسعود احمد دی د کندهار اوسېدونکی. مسعود جانه که راته وایې څنګه د قندهارو که نورستان سره مقایسه کړو ښکلاګانې څنګه دي؟ والله نورستان خو نو داسې ځای دی د زموږ کندهاریان چې دي ډېر د میلې او د تماشې د جشنو شوقیان دي. دغه کندهار دونه سفر کوي راځي د دغه دپاره خو ډېر خلک ورته راځي. ښه ځای دی د ټول افغانستان ښایست دغه ورسره دی. د چورتو وایي د افغانستان ښایست ګرده د دې پروت دی هم ویلی شو ځکه چې د نورستان ته دا د پارک ملي هم نوم ورکړی دی. کړی دی د شکه دغسې. بل نور کوم ولایتونو ته سفر کړی دی؟ والله موږ خو نو یو 4 ورځې کېږي چې د کندهار راغلي یو شپه هم په کابل کې وکړل. پرون شپه مو د دې کونړ ورته وایي د دې بل ولسوالي د دې مو وکړل نو 2 شپې د دې کو نو بره بیا بېرته ځو کونړ خواته یا شاید بند امیر خواته بامیان خواته ولاړ شو. یو ته قدر د دې یو نو بېرته بیا میلې سفر مو سره ختمېږي کندهار خواته. ښه یعنې څو ورځو لپاره تصمیم لرئ چې چکر ته راغلي یاست؟ داسې یو ته 10 ورځې دغسې تصمیم نیولی دی نو چې انډیوالانو د یارانو خوښ وي بره به هغسې خو چې د ملګرو د که نه د ځینې ملګري اوسي بیا زړه زړه تنګېږي چې هسې ملګري سره نه اوسي. یا زموږ هغې هغسې نه دي زموږ هغې نو بس چې د کور راووتل بلا نو د یارانو مال دي ټوله. بلکل دغه قندهاریان زموږ هم ملګري دي که نه بیا هغوی چې کله قندهار شي وایي ډوډۍ چې به یې مونږ وخورو بیا هغه مستي شروع کېږي. هغه مستي څه رقم مستي؟ والله موږ اول د دې رالو بره مو انډیوالانو ته ووایه موږ سره خیمه شان هغه بیا کوچني وه بره مال دغه غټه خیمه ونیسو چې موږ داسې ډوډۍ وخورو نو بیا ګپه کړو بالشتان جنګو بلا خو نو دغه کیسه ده غېږه نیسي غېږه نیسو به دا خیمه کې بیا نو موږ کندهاریان داسې چې راسي دا نور همسایګان هم په راټول سي بلا خو نو کندهاریان دي نو خامخا یو څه شوخان دي. شوخان دي ساتري کې ځکه چې هماغه ساتري هم هماسې خوند کوي چې ملګري دوستانو ځینې د که د ځینې د مېلمستیا کې د خلک بیا موبایلو کې مصروفي کېږي خو قندهاریان چې دا ډوډۍ وخوري بس غېږه نیسي. یا چې موږ اول سر د کوره راوځو دا خبرې ګرده سره کوو چې وروره د میلې دپاره راوځو دا ټلیفون دا شان به په میله کې دا بند دي. یو خو د ضرورت دغه دی هغه نسو ویلی چې کښېنستلو بلا خو نو ټلیفون شی ایسته کوو. څو نفر راغلي یاستې؟ والله موږ خو 15 کسه یو تر اوسه. ملګري سره شته دي نومونه یې که راته واخلي دلته شته دي که نشته دي؟ نومان یې ودلي چې خو دوی سره ستړي دي ډوډۍ وخوړل یو 2 کسې د دې سره پرېوتل بېدېږي. یو حمید جان دی بل نظیر احمد دی او بل قسیم جان دی. یو خو دا اوس در مخه مرکه سره وکړل هغه احمد الله دی. اشپز مې بیا په کوم یو ده؟ اشپز مې حمید جان دی هغه نو بیخي سره ستړی دی بیده دی اوس مې ورته وویله بیده سو. خوشحاله اوسئ ډېره مننه خوشحاله اوسئ. قدرمن لیدونکو تاسو خپرونه ولیدله نو زه نور دوستان سره هم غږیږو شپې هم همدلته یاستو نو شپې هم یاستو دوستان سره غږیږو تاسو د نورستان ولایت د ښایسته ښایسته انځورونو څخه خوند واخلئ.
قدرمن لیدونکو موږ د نورستان ولایت د پارون ښار د سوسون په سیمه کې یاستو د نختر هوټل او رستورانت ده چې یاران دوستان ګورئ موږ سره راغلي دلته چکر ته راغی میله کې دې سره به غږېږي خدای دې چې خپرونه خوښ شي. سلام علیکم ورور. وعلیکم السلام ورحمت الله. خیر و جوړې. شکر دغه ما ته پرېږدي ته خبرې پسې صحیح خفه کېږو نه نه ولې دا چې که په دې اول کې دغه لیدونکو ته ځان مري. زما نوم پروان دی کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ. دا یاران دوستان سره چکر ته راغلی او دا مې ټول یاران دي سره چکر ته. که دا راته معرفي کړي کاپیسا دي تګاب دي؟ دا چې دی دا نیاز محمد نومیږي د کاپیسا تګاب او دا چې دی دا اشرف خان نومیږي د کاپیسا تګاب او دا بل ملګری او دا چې دا خاکسار نومیږي او دا ډګروال صاحب دی دا هم تګاب او دا حمزه نومیږي او دا بل معرفت نومیږي او هو ملګری چې دی هغه جواد نومیږي او دغه دوه دانې موږ سره ډېر وران دي وبخښه. څو ساعته مزل وکړو د کاپیسا نه مستقیمه راغلی یا نورستان ته یا نه دم په دمه دمه راغلی؟ نه اول موږ لاړلو کابل ته کابل کې مې یو دوه ملګري هغه هم راجع کړل بیا راغلو جلبات ته جلبات نه بیا کونړ ته راغلو کونړ نه چې دغه خواته راغلو دغه لارې وستا ډېر خراب نورستان ته ویل چې پارک ملي خو نورستان ښه ځای ده خو موږ هم راغلی یو لاره ډېره خرابه ده ډېره خرابه ده ورکه بیا زړه یې زما تور کړو که نه نور ډېر ډولي ځای دی یعنې ډېر خوند هم ترې واخیست واقعا خبره چې ډېر خوندوره ده واقعا ډېر ښایسته ده. موږ یو خاطره دا وه چې کله چې موږ نورستان ته راتللو بازار کې مو پوښتنه کړه چې نورستان ته څو ساعته لاره پاتې وه؟ یو ګنټه یو ساعت. نو تقریبا دې ځای پورې چې موږ راغلو لاس ساعته تا سره داسې خاطرې هم تکرار شوې که نه؟ او موږ دا ډریور چې وو دا بلد وو بس داسې ولې اوله کې کړي چې دوه دوه نیم ساعته لاره ده موږ ویل صحیح ده نه دوه نیم ساعته لاره چې موږ ویل بیا چې پوښتنه وکړه بیا دوه نیم ساعته نور هم پاتې ده یاره په همدغه رشاد مانې این د ځای پورې راورسېد. ته خو نورو ځایونو ته هم ولایتونو ته هم سفر کړی ده څرنګه مقایسه کوي نورستان او نور ولایتونو سره دا ځای ښایسته وو که نور ولایتونه ښایسته وو؟ ولا نورستان نور ولایتونو ته نظر کې دا ډېر ښایسته دی دې چې شین دی او غرونه ټول شنه دي اوبه لري ښه نخترونه لري ښه ځای دی نورستان. بل نور کوم ولایتونو ته سفر تللی چکر ته؟ ولا ډېرو ته تللی یم بامیان ته تللی یم یعنې چکري ځایونه ته کوم چې ښه ځایونه دي داسې خلک چکر ته ځي زارزیب پکتیا دلته تللی یم نور همدغه ځایونه دي. ایوب زیدي کوم چې د داسې نخترونه شته هغه ځای ښه و که ده ځای؟ هغه هلته هم شته دي خو دا ډېر لري دا ګوره ښه اوبه هم لري سیند لري په دغې وجه باندې دا ښه دی هغه هم ښه ځای دی. خوشحاله اوسئ وروره دغه یاران دوستان سره غږېږو که موږ ته سره مصاحبه وکړي؟ ولې نه ولې نه دغه ډګروال صاحب سره وغږېږي. خوشحاله اوسئ ډېره مننه کوو. قدرمن لیدونکو د بل ملګري سره ډګروال صاحب سره وبخښئ نو چې زایم دې شومه خوشحاله اوسئ. ډګروال صاحب خپل دغه چکر خاطرې موږ سره شریکې کړه د تګاب نه چې ته راغلی تر نورستانه پورې په دې لاره کې اذیت هم کېږي خامخا ساتریم اوسئ هلکان اوسئ خپله خوږې خاطرې دې موږ سره بالکل بالکل لارې مشکل و د لارې مشکل و که نه نور ډېر سرسبزه ولایت دی ډېر خوند هم ترې واخیستو ډېر خوند یې وکړو واقعیت خبره چې ډېر خوند هغه به کټ کېږي که نه نو واقعیت خبره چې دغه لاره چې ده لاره لږ سخته وه لکه څنګه چې تا وویلې مثال د خبرې چې ما ته ملګري ویلې چې یو ساعت لاره ده نیم ساعت لاره ده دغه وستازو واقعیت خبره چې موږ ته هم همدغسې 10 دقیقې لاره پاتې ده نیم ساعت لاره پاتې ده همدغه کې 2-3 ساعته ووتل
نو لاره کې لږ په تکلیف شللو. اوس خو نورستان ته راغلی، نورستان خو یو هغه ولایتونه چې ډېر لرې ده. اوس څو ورځو لپاره دلته نیت لري چې دلته پاتې شي؟ نه بېرته ځئ؟ یاره پلان خو 2 ورځې دی، 2 شپې 2 ورځې. د جمعې په مازدیګر به انشاءالله بېرته ځو. جمعې مازدیګر ځئ؟ تصمیم لرئ اوس خامخا کله چې هلته ځئ داسې تصمیم سره نیسئ چې اشپزي به څوک کوي او پروګرام به څوک جوړوي؟ داسې ملګري سره شته دي؟ هو اشپزي نو زمونږ همغه مخکې چې ډېر معرفي کې غلام شان قاري صاحب هغه زمونږ اشپز وو. نو ټول ورسره کومک کوو، خلاصه ټول ورسره کومک لاس ورکوو. او بازي دې زده ده؟ او بازي هو یاده ده، داسې چې اوبه دې ویسي؟ نه انشاءالله چې نه وي. خوشحاله اوسئ، ډېره مننه. موږ د سوسون په سیمه کې سیاران دوستان ول چې د تګاب څخه راغلي په چکر باندې، نو دوی ته یو ښه چکر غواړو. یار دوست هم اوس ولامبلې د نورستان د یخ اوبونو کې پوښتنه کوو چې بازي خو زه دسته چې ویل السلام علیکم. وعلیکم سلام وروره، بخیر راغلی یاستئ؟ صحت دې ښه دی؟ بخیر یې؟ شکر د فضل د خدای. کول که دغه د لیدونکو ته ځان معرفي کړي. زما نوم حشمت صافی دی، د کونړ ولایت یم. راغلی یاستو انډیوالان سره په چکر. دوی خو د تګاب، ته د کونړ یې؟ دوی سره راغلی؟ او دوی سره ملګري یم، د ملګرو سره راغلو. دوی تماس کې ورسره دوی ویل چکر وهو، یم چکر ته راغلو. څنګه وښودل امبلې اوبه څنګه وې؟ وروره اوبه ډېرې یخې وې، ډېرې زیاتې یخې وې. داسې کړم ورکې که بس یخې وې اوبه ډېرې زیاتې. نه اوبه خو یخه دي، خوند یې درکوي که نه؟ والله خوند خو یې ښه خوند وکړو. ځکه دغه په ښارونو کې چې اوس هغه اوبه داسې شته دي، خو داسې اوز غوندې دي. دا روانې اوبه دي، ډېر خوند هم دا خو د چینې اوبه دي، داسې یخې اوبه دي خوندورې. دې کې بیا خپله خوند دي چې کله ورکته شي بیا تا ته معلومیږي اندازه. لمبا د زه چل درځي؟ هو لمبا مې زه همدا اوس مې ولمبل. چې اوس د یاران دوستان کوم یو شاوخوا نه کړي چې اوبه یې ونیسي چې راویې باسي. اوس کنه دې نه ورپسې ورکرنچ کوم انشاءالله، زه بیا راوباسم. او خوشحاله اوسئ وروره. مننه، ژوندی اوسئ. سلامت اوسئ. چکر غواړم، اباد اوسئ. مننه وروره، ژوندی اوسئ. سلامت اوسئ، خوشحاله اوسئ. نور یاران سره هم غږېږو، خدای دې کړي چې تر پایه زموږ ملتیا وکړي. قدرمن لیدونکو، په نننۍ خپرونه کې راغلی ما نورستان ولایت پرون ښار ته. لکه څنګه چې ګورئ دغه هغه ساحه ده چې د ولایت مقام تر شا یو تفریحي ځای ده. زما تر شا چې تاسو هغه انځورونه ګورئ، ځکه هغه د کې ولسوالۍ نومونه ماته نه راځي او د کې نومونه ماته نه راځي، نو هلته خلک ژوند کوي. نو تاسو د نورستان ولایت د پرون ښار ښایسته ښایسته انځورونه وګورئ او د خپرونې څخه خوند واخلئ. موږ د مقام ولایت تر شا یاستو، دلته موږ سره ورور راغلی، چکر ته هم راغلی دي. دوی سره به پېژندګلوي کوو. سلام علیکم ورور جان. وعلیکم السلام وروره، ښه جوړې بخیر راغلی زموږ د معاشرې ته. خوشحاله اوسئ، سلامت اوسئ. کابل کې دغه لیدونکو ته ځان معرفي کړي. والله زما نوم ابوبکر دی، د وامه اوسېدونکی یم، دلته چکر راغلی. دغه نورستان چې دا وایي پارک ملي ورته وایي. واقعا چې موږ راغله ډېر ښایسته ځایونه ول، شنه ځایونه ول. خو یو ستونزه وه چې دغه د سړک د
مشکلات ډېر ول. خپل هلته متعلم یې که محصل یې؟ والله شکر دی زه په خپله متعلم یم تعلیم کوم خو حکومت نه موږ دا درخواست کوو چې زموږ دا سړکونه جوړ کړي. ډېر مشکلات سره مخ یو موږ. قدرمن لیدونکو موږ تاسو ته څنګه چې په انځور کې ګورئ د نورستان ولایت د پارون ښار ته څوک راځي واقعا موږ چې په لاره کې راغلو د کونړ نه تېرېږي تقریبا 8 ساعته اله 9 ساعته چې موږ راغلو و لاره ډېره خرابه وه او بالخصوص دغه چې پارک ملي ده نو باید دې ته دولت هم توجه وکړي. ورجانه څوم سم کې والله زه خو شکر اوس 11 کې یم خو حفظ او تجوید او دا شیان مې کړي دي. ښه یعنې حفظ دې هم کړی ده ماشاءالله ان ملا ده. راتلونکي کې غواړې څه شی شي او ټولنې ته خدمت؟ والله انشاءالله راتلونکي غواړم چې ملا شم عالم شم آینده کې انشاءالله دې ځان جوړوم چې نور قوم ته داسې خدمت وکړم او قوم هم موږ داسې غواړي چې اوس تعلیم کوو موږ داسې قوم غواړي چې تاسو باید آینده کې قوم خدمتګاران شئ. بلکل خوشحاله اوسئ ورجانه. ستاسو څخه ډېره مننه چې موږ ته د وخت راکړه. مننه. قدرمن لیدونکو موږ دلته کرکټ ده چې کوم توپ ونه لګېږو دلته ځو د کرکټرانو سره خبرې کوو پلیرانو سره خبرې کوو هغوی سره به خبرې وکړو او تاسو ته به معلومات وکړو. تاسو ښایسته ښایسته انځورونه وګورئ د نورستان د پارون د ښار تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. لیدونکو دلته کرکټ میدان ده او لوبغاړي راغلي دي لوبه کوي نو د دې څخه به موږ یو دانه انتخاب کړو نو دغلته دغه څنګ کې به نه ده دغه به راپورته کړو. روجان ته راشه موږ سره څو خبرې خپل سره. السلام علیکم. وعلیکم السلام روښې جوړې په خیر راغلې. خوشحاله اوسئ. کابل کې دغه لیدونکو ته ځان معرفي کړئ. زما نوم مسلم دی وروره زه د نورستان ولایت اوسېدونکی یم د واما ولسوالۍ او دلته تعلیم کوم او ورسره کرکټ هم کوم. مایک ماته پرېږده زه خبر کوم ته د خبر کیسې ده آزاد. کرکټ هم کوي تعلیم هم کوي مکتب وایي که پوهنتون؟ زه مکتب وایم. څوم سم؟ لسم کې. دلته بیا کورونه دي یا نه لیله کې؟ نه دلته لیله کې یو. کاکا داسې امکانات شته دي چې تاسو لیله کې اوسئ؟ اوس شته داسې امکانات شته خو نور هم غواړو چې حکومت د نور هم ښه زمینه برابر کړي د محصلینو ته چې دې نه هم نور ښه شي تعلیم پرمختګ وکړي په نورستان ولایت. د مکتب نوم څه شی ده؟ دلته مکتب د پشکیل عیسی په نوم یې مکتب دی هلته پاتې کېږو که نه شهید عبدالرحمن. څومره محصلین څومره متعلمین هلته چې دي تاسو سره اوسئ د کوم کوم ولسوالۍ دي او کوم ته اولویت ورکوي دلته؟ والا ټول ولسوالیان هم دي دلته د اکثر د نورستان ولایت پکې زیات محصلین دي 15-1600 محصلین دي د 400-500 رسېږي. تنها هلکان دي نجونې هم دي؟ نه هلکان دي. تنها هلکان دي؟ هو. د کوم ولسوالیو نه چې راځي دغه نومونه که راته واخلئ. والا د واما ولسوالۍ شو کانتیوا ولسوالۍ شو همدغه رنګې وایګل وان دا ټول ولسوالیو څخه دلته راغلي دي تعلیم لپاره. تاسو په دغه مکتب کې چې اوس یاستئ او امکانات هم کم دي کوم ستونزې سره تاسو ډېر مخامخ کېږئ؟ والا دغه سړک ستونزه ده او انشاءالله دا به دا هم حل کړي مشرانو لخوا نو بس انشاءالله دغه سړک ستونزه ده ټولو کې مشکلات ستونزه همدغه ده نور ښه دی. تاسو خو د استرالیا هېواد هغه جامې هم پر تن کړي دي ماکسویل پېژنئ؟ ولې نه چې افغانستان یې 200 کړی دی نو ښه خاطره دې لري؟ هو دا یې ښه خاطر دی نو چې 200 یې کړی دی. او بل خاطره خو کې دی که چېرته هغه چې ګلبدین نوم آوټ کړو؟ هو دا هم ښه خاطره وایه کنه چې بیا په دې اوس خو کرکټ هم کوي او کرکټ سره د لیوالتیا د کوم وخت نه کرکټ سره لیوالتیا لري او څوک د کرکټ ته تشویق کوي؟ والا ډېر وخت کېږي چې کرکټ کوو تقریبا 2-3 کاله کېږي خپل کورنۍ هم تشویق کوي بس ټول هم تشویق کوي. په دې کرکټرانو کې د په ملي لوبغاړو کې د کوم لوبغاړی ډېر خوښېږي؟ حمید حسن مې ډېر خوښېږي د بالینګ په لحاظ سره که نه فاست بالر دی. خپل هلته بیا بالینګ کوي که بیټینګ کوي؟ زه بالینګ کوم. یارکر ولئ؟ و نو بس کوشش کوم راتلونکي کې غواړئ څه شی درنه جوړ شي؟ یو ښه کرکټر جوړ شم راتلونکي کې افغانستان لپاره لوبې وکړم. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه کوم. قدرمن لیدونکو تاسو د دې ورور خبرې ډېر ښایسته خبرې وکړلې نو موږ سره پاتې شئ موږ غواړو تاسو ته نور ښایسته ښایسته انځورونه هم در وړاندې کړو د خپرونې څخه خوند واخلئ.
قدرمن لیدونکو مونږ دلته بل پلیر سره هم غږیږو چې واقعا ما کرکټ ولې ډېر خوښ مې شو نو غواړم ډېر سره معرفت حاصل کړو. سلام علیکم وروره. سلام. سات بخیر ده ښه انشاءالله. شکر دی تاسو ښه یاستئ؟ شکر ده کول کې دغه لیدونکو ته ځان معرفي کړي. زما نوم حلیم نورستاني او نورستان ولایت اوسېدونکی. کرکټ مې ډول ډېر مې خوښ شو. کرکټ څخه د کله مینه محبت پیدا شو؟ کرکټ خو ډېر پخوانه کوم ماشومتوب نه او ورسره علاقه او شوقونه او هدف هم ګرځولی یم. حلیم نورستاني چې کرکټ هم هدف دی. تعلیم هم کوي؟ تعلیم خو 12 پورې کړی دی بس سټاپ کړی دی نور کرکټ مخ کړی دی. کرکټ دلته په ټینس بال کوي یا په هارد بال کوي؟ نه دلته فلحال خو دا مسلکي کرکټ نه کوم دا ټینس دی او بس کار روان دی انشاءالله نږدې وختو کې به مسلکي کرکټ هم روزنځای جوړ شي او مسلکي کرکټ هم اوس رقم لاسرسی ولري. دلته داسې امکانات هم برابرېږي چې تاسو ته د ټینس په بال کې تاسو لوبه وکړئ. داسې میدان خو نه لري معیاري میدان آیا میدان هم لرئ معیاري؟ نه خاص ټینس خو خاص معیاري میدان نه غواړي که نه هر ځای کې کولی شي خو زمونږ د نورستان کرکټ مسؤل هغې نه هم ډېر مننه کوو اوس کار روان کړی دی اوس فعلا کار شروع هم کرکټ کې ولسوالۍ ته یا نه د ولایت په سر مقام په سر تاسو لوبه کوئ؟ موږ فلحال د ولایت په سطحه لوبه کوو او روان دي همدا. کم کم ولایتونو سره تر اوسه پورې لوبې کړې دي؟ مختلف ولایتونو سره موږ لوبې کړې دي. دا ولایتي میچونه چې راشي هغه مختلف ولایتونو ته ورکوي چې هلته لوبې وکړو. خوست ته همداسې پکتیا ته تللي یو سینګرهار او کونړ. اتلولي مې ګټلې ده؟ داسې لیول لوبې دي هغه خو اتلولي دومره نه غواړي خو بیا هم کړی دی لوبه. ځکه دا مې ویلې که نه چې د نورستان داسې ولایت ده چې سړک هم ګورې خامه ده امکانات هم ډېر کم دي او خلک هم اوس نوی کرکټ ته هم مخه کړې ده نو هغه نور ولایتونه چې دغه نورستان امکانات کم لري. یوه پوښتنه به د نورستاني صاحب څخه به وکړم. نورستاني صاحب کرکټ لوبغاړی کې د کوم لوبغاړی ډېر خوښېږي؟ عموما کرکټران که داخلي که اوس کومې وکړې ده په داخلي کې ښیم ده؟ داخلي کې ټول کرکټران سره علاقه لرم شغلا خاص بیا راشد مینوال یم. او په نړیوالو کې بیا کوم یو؟ په نړیوالو کې بالرانو کې سټارکس خوښېږي او بیټرانو کې ډیویلیرز. هغه ځوانان چې تان د اوس ګوري زموږ د یوټیوب چینل څخه او کرکټ هم کوي نو که هغوی ته کوم پیغام په خپله ژبه کې ورته وایي په نورستاني ژبه کې ځکه ځینې او کوم ستونزې نیمګړتیاوې چې ته په ګورې په نورستان ولایت کې که په نورستاني ژبه ووایي بیا د به ښه راشي موږ ته؟ ولې نه سکن زوانان ته پیغام سے سکن کرکٹ کون کرکٹ هدف شین کون با مست کرکٹ کو کرکٹ دا شین سے صرف ساتھی رہا هدف سے هدف پلنگا مست کرکٹ کو نشے تو کې د ځان جد صادق او بل یو پیغام دا چې دغه سړک هم خراب وکنه نو که د نورستاني ژبه کې وایي موږ خو ډېر سختۍ سره مخ شو که دا خپل نورستاني ژبه کې وایي د خلکو ته او یا بل پیغام دغه ځوانانو ته او ماشومانو ته وایي چې تعلیم ته مخه کړي. سره کا پیغام کسی دی ما مشران دی ما سره باید معیاري جوکوان لیکن سیلانیان و یا مسافر ستونزه ته بچ بوان دولت راحت سفر کوان ځوانان پران دی ما کې پیغام سره تعلیم کو تعلیم لوړه کچا مش تعلیم کو یګنت اکاچی پرام علیک ډیر امانه کوم نورستاني صاحب خوشاله اوسئ ډیر امانه کوم. قدرمن لیدونکو تاسو د نورستاني صاحب خبرې واورېدلې خوندورې خبرې وکړې خدای دې کړي چې ستاسو د دې خبرې خوښ شوي سي په نورستاني ژبه هم موږ سره خبرې کړې البته موږ په هغه نورستاني ژبه نه پوهېدو نو زه نورو ملګرو دوستان سره هم غږېږو او تاسو ښایسته ښایسته انځورونه د نورستان ولایت وګورئ او د خپرونو څخه خوند واخلئ.
سلامونه وخت بخیر قدرمن لیدونکو خدای دې چې روغ جوړ اوسئ تیاره شوه موږ د نورستان ولایت پارون ښار کې وو چې بره راغلی یاستو یو منطقه ده په نامه د سوسوم او دا هوټل چې ده په نامه د هوټل نختر ده چې راغلی یاستو دلته ملګري دي موږ سره او موږ ته اشپزي کوي چې کاکا شمس ده چې د فراه ولایت څخه راغلی د دې سره غواړو معرفت وکړو چې موږ ته نن څه شی پخوي. سلام علیکم کاکا شمس. علیکم السلام. سلام زمون تاسو ښه یاست په خیر یاست ټوله دوستان ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوو. موږ په تفریح و سیاحت راغلي یو. نورستان ولایت ډېر ښکلی ځای دی ډېر یو په زړه پورې ځای دی خو لاره یې خرابه ده. لاره یې خرابه ده هېڅ توجه په هېڅ رژیم کې توجه ورته نه دی سوی. خلک یې په ډېر سخت حالت کې ژوند لري. تا سره یاران دوستان د کوم ځایونه راغلي؟ د فراه، نیمروز، هرات، د جلال آباد، لغمان دا ټول دوستان موږ سره دي. زه خو دې هېر شوم. وردګ صاحب خو بیا هغه زموږ هغه د ګل سرسبد دی نو هغه خو بیا هغه نه هېرېږي. یا هغه خو په هر ځای کې انشاءالله چې زموږ سره دی. کاکا شمس موږ د څه شی پخوي نن شپه؟ والله دا خاص شی نه دی غوښه ده. کړۍ کې پخوي شوروا کې څه جوړوي؟ کړۍ جوړوو. هلکانو فرمایش او نو کړۍ بله. څومره غواړئ چې کړۍ تیاره شي؟ انشاءالله چې یو نیم ساعت 15-40 دقیقې وخت لګېږي. موږ د ترازو ګورو کړۍ د خیر ګورو دوستانو تاسو وګورئ د کاکا شمس پخلی موږ سره وګورئ او ترې خوند واخلئ. مننه کوم کاکا شمس. زه د خیر چې هر وخت دیګی پوخ شي بیا راځم انشاءالله. څه چارې زه به د دوستانو یاران سره وغږېږم انشاءالله اوسئ. دوستانو تاسو غواړم تاسو سره نور یاران دوستان سره هم وغږېږم تر څو چې د کاکا شمس دیګی پخلی پخیږي نو تاسو د نورستان ولایت د ښکلي ښکلي انځورونو څخه خوند واخلئ او مونږ هېر نه کړئ درڅخه. دوستانو موږ د نورستان په داسې سیمه کې یاستو چې کله کله زموږ نه نوم هم هېرېږي ځکه ډېر سخته نومونه دي. سلام علیکم قاري صاحب. وعلیکم السلام ورور جوړې ښې په خیر قرارې ده مرتیا نه جوړې. شکر ده فضل ده خیر اوسئ. نوم دې څه شی ده؟ نوم مې ضیاء الحق دی او دغه نورستان ولایت څخه یم. دغه ځای کې چې موږ ولاړ سو که نه دغه ځای څه نومېږي؟ دغه ځای چې دی که تاسې کوم ځای کې ولاړ دا د توتوم کلي دی. چه؟ ځای د توتوم کلي دی او د نختر هوټل کې فلحال تاسې ولاړ د سوسوم مربوط د پارون کېږي یا بل ځای؟ او دا د مرکز پارون کېږي. مربوط د پارون کېږي یعنې سوسوم مربوط د پارون کېږي. د نورستان نور کوم ځایونه د سیاحت لپاره دي چې خلک ځي هلته؟ د نورستان چې دی د سیل ځای چې دی اصل د ډېر ښایسته ښکلا ځایونه چې دی د مرکز نه بعد بیا د یو ولسوالۍ نوې ولسوالۍ تعین شوي دي د کانتیوا په نوم باندې. هغه د ساحې د کانتیوا ولسوالۍ ته چې لاړ شي هلته هم ښه ښایسته منظر ځایونه دي او ښایسته چکر ځایونه هم ده او هغسې د برګي مټال د کامدیش طرف ته هم چې لاړ شي هلته هم ښایسته منظر ځایونه ده او ولسوالۍ ټول ولسوالۍ الحمدلله شکر ټول ښایسته منظر ځایونه لري نورستان. تاسو د دې لاره چې د خرابه ده نه ځورئ؟ د مشکلات شته دي تګ او راتګ دردونه پکې پیدا کېږي لرې لاره ده مزل پکې سخت دی خو تاسې خپله اوس رالی خپله مزل حالات تاسې وګورېدل مونږ ولیده که مشکل دی که راحتي دی تاسې خپله ولیدل. بلکل دوستانو مونږ هم ولیدل چې نورستان ولایت ډېر سخت او یو استاده کوم ولایتونو ته خپله سفر تللی؟ زمونږ خو همدغه ګاونډي ولایتونه دي چې همدغه کونړ او ننګرهار او کابل او دې ولایتونو بیا چې دی یو څو میاشت دپاره او هلمند ته مې یو چکر تللی وم او هلمند کې چې دی یو لشکرګاه کې وم یو 3-4 میاشتې هلته وم او مغه ځایونه چې دی نورو ولایتونو ته کوم خاص چکر نه یم تللی. د نورستان او د کونړه پورې لاره ډېره لرې ده. تاسو چې بیا زه یا د یو نفر سوري پیسې څو روپۍ اخلئ درنه؟
د یو نفر سورلې روپۍ چې دی زمونږ د غواګۍ کې 900 روپۍ کرایه لګېږي او که چېرته ډاکسن وي ډاکسن کې بیا 1500 روپۍ دی او دومره مصرف راځي نو خلاصه یو نفر په سر. دوستانو دلته چې دا یو موږ سرچه ورته وایو، سرچه موټر دوی ورته غواګۍ وایي او واړه موټر خو بیخي په دې لاره تللی نه شي بغیر د ډاکسن موټر څخه. خوشحاله اوسئ وروره، رب دې خوشحاله را، بس خوشحاله اوسئ. ډېر خوشحاله یم چې تاسو سره په خپرونه کې یم. قدرمن لیدونکو مونږ د نورستان د یارانو دوستانو سره یاستو، بس څو چې د کاکا شمس دیګی په خې کې مونږ نور دوستان سره هم غږېږو په دې کې چې تر پایه پورې زموږ ملتیا وکړي. مونږ ځو هلته څلور ځوانان ناست دي، دوی هم لکه فکر کوم چکر ته راغلی دي او خدای دې کړي چې زه مزاحم نه شمه. دوستانو ستاسو زه مزاحم نه شمه؟ ښه وخت یې راکړه. راځئ دوستانو چې مونږ اوس خو پارون ته راغلی یاستو، دوی سره معرفت حاصل کړو. کینه کینه السلام علیکم. ښه انشاءالله. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. دوستانو مونږ به سره کینو دلته مخکې به راشو، دلته به کینو لږ اجازه هم خدا پوره ښه انشاءالله. شکر دی ورور، تاسو ښه یئ، په خیر راغلي یئ، ساعت مو ښه دی، خیراتي ده، په خیر یئ، خوشحاله شوم وروره. خوشحاله اوسئ. کابل کې دغه لیدونکو ته ځان معرفي کړي. نوم مې الماس دی، د کونړ د مرکز اوسېدونکی یو او راغلي یو چکر باندې د فامیل سره، ملګري انډیوالان ټول راسره دي او راغلي یو پارون ته په چکر باندې. د کونړ څخه راغلی یاستئ؟ کونړ د مرکز. دا یاران هم که معرفي کړي راته؟ دا منصور نومیږي ورور مې دی، دا عمر نومیږي ورور مې دی، دا احمد نومیږي ملګری مې دی. ماشاءالله فامیل سره راغلی یاستئ، د یاران دوستان یاستئ. بالکل. سوام زه ده چې دا ځای ته پارون ته په چکر راځئ؟ بس داسې یو 4-5 دفعه به یي، نور کله ملګرو سره راځو، ملګري مې دا ځل ملګري هم شته دی او زیاتره ورونه مې دی، پلار مې دی، د پلار ملګري هم دي او څو نفره نور د خارج نه راغلي دي. بس راغلي بنډار او نورستان ته چې نورستان وینو مونږ خو لیدلی هم دی، خو ځینې نفر دي د خارج نه راغلي دي هغې نه دی لیدلی. نورستان ډېر ښه ځای، تاسو خپل هم راغلي یو، سفر به هم تللی، لارې لږ شانتې ښایسته کن ده، نو چې بیا راورسېږي ستړیا دې وځي. والله موږ خو اول ځل پوه شوې هر یو ته چې وایي څو ساعته لاره پاتې وایي یو ګنټه چې رسېږو د 8 ساعته 9 ساعته موږ مزل کړی برته نه هر یو چې پوښتنه کوي یو ګنټه لاره پاتې، نو واقعا لاره خرابه ده. نو کوم ځایونو ته تاسو چکر ته لاړئ؟ موږ دا نن راغلي وو، همدلته بنډار وکړو، ماله ملال کړی یم، دا اوس هم پلار دلې مې ټول همالته لګی دي، ډوډۍ مې خوړه، همداسې راپاڅېدلو راغلو. نو سهار انشاءالله ډسټوي کلی ورته وایي، هلته ځو، هلته تیارو میدان دی غره، هغه ته خېږو، لږ پیدروي لري. هغه د هغه چې ورته وایي نختر پوسته. نختر پوسته پیدا غر ته ختل دي، مطلب ډېر ښایسته و، ډېر خوندور ځای ته. چېرته و بیا موږ هم در سره لاړو انشاءالله، ټول شریکه به لاړ شو د خیر سره. اوس خو معرفیت هم وشو او بنډارونه دغه به کوو انشاءالله. تا سره به وغږېږو، منصور جان دې سره به وغږېږو، یاران سره باندې وغږېږو. اجازه خو دې ده یو شعر به موږ ته وایي، ځکه کونړ او د ننګرهار مشرقي خلک یګام شعرونه هم زده لري. ورجانه ځان کړې ورته معرفي کړې خپله دې. ډېره مننه، زما نوم احمد اشرف زی دی، زه هم د کونړ ولایت اوسېدونکی یم او دا مو اول ځل دی چې نورستان ته راغلو. سترګې دې روښانه، هغې خبره حبیبي کم ته نورستان. ډېره مننه، آباد اوسې. موږ هم اول ځل دی چې نورستان ته راغلی یاستو، نو واقعا ښکلې ښکلې درې وې. چېرته تصمیم لري چې لاړ شي؟ ملګري مخکې یادونه وکړه، ځکه موږ بلد هم نه یو دلته، نه د نومونو سره ناشنا یو. تاسې د نورستان د بعضو سیمو نومونه اورېدلي ډېر سخته مې، ډېر سخته دي، یو ځل یې سړی واوري نه یادېږي. نو انشاءالله شپه مو دلته ده او سبا بیا پلان نیسو چې چېرې لاړ شو. دغه د نورستان یو نوم زما زه د خلاص دغه پارون، نور د هر یو ولسوالۍ چې هر څه کوم په خوله کې نه راځي، ځکه ډېر نومونه یې سخت دي، ځکه د وختیني هغه نومونه دي هغه پاتې دي. تاسو نور ولایتونو ته هم سفر کړی؟ او سفر هم کړی، زیات ولایتونو ته، جنوبي ولایتونو ته هم تللي یو، هلمند ته، کندهار ته، نیمروز ته، هرات ته، ننګرهار، دا خو مو خپل دی، بیخي لغمان، کونړ، نورستان هم پکې اوس ور اضافه شو. بامیان ته تللی؟ نه بامیان ته نه یو تللی، خو په راتلونکي هفته کې مو داسې اراده وه چې هلته لاړ شو.
هوا یې ډېره یخه ده. څه وایې نورستان نه مې ښه ده؟ او هغه ډېره یخه ده. کوشش به وکړو کوشش وکړئ چې اطاقونه ونیسئ. انشاءالله همداسې به وکړو. ځکه چې هلته ځینې هلکان ځي چکر لپاره چې نورستان غوندې هوا ده، خو نه هوا ته یخېږي، ډېر یخه ده، ډېر ښه ځای د سیاحت لپاره ده. نو کوشش دې دا وکړي چې اطاقونه دې ونیسي. کوشش به وکړو. روژانه تا سره مو خبرې کوو که نه؟ او بس زه به هلته د نږدې شم. او بس ځکه چې مجلس هماسې خوند کوي یارانو سره. روژانه که خپله ځان معرفي کړي د تحصیل په اړه که دې ویل د یارانو خو د تحصیل په اړه ونه وي، خو ته یې به موږ ته ووایې. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې منصور سردار دی، د کونړ ولایت اسداباد ښار اوسېدونکی یاستو. دلته په چکر باندې راغلي یو، زه خو مخکې هم راغلی یم او دا نور دا ملګری را سره نه و راغلی، دا اولنی کرت دی همدا راغلی دی. ملګرو سره او ملګرو سره راغلي، په عامل سره هم راغلي، یو څو ملګري نور هم ورور مې یادونه وکړه چې خارج نه راغلي دي، هغه دي ملګري انډیوالان دي. موږ مازدیګر راورسېدلو، همدلته بنډار ونیو، سبا به د خیره بره پرونس او دغه سټیوي کلي ته به د خیره ځو. د خیره سره د خارجان هم راوسي، د هغوی سره مو وګورئ چې څنګه ده، زموږ وطن ښه ده که د هغوی وطن ښه ده؟ انشاءالله هغې دوی وطن ته ډېر خوشحالي. وطن موږ ټول خوشحالېږو، دی وطن ته زموږ خپل وطن دی. د ځایونو ته هغې غواړي چې د هغه ځای نه راشي، دلته چې راشي بس وایي چې نورستان دی او نورستان دی. فکر کوم د اروپا نه راغلي. او د اروپا نه راغلي، زیاتره اروپایي ملګري چې راشي بس نورستان ته راځي. دوستانو دغه تحولات نه مخکې نو که چېرته ګورو دغه زموږ د یاران دوستان چې اوسي دا د مشرقي خلک اکثرت یې په اروپا هېوادونو کې دي، ډېر هلکان دي او ډېر واقعا د وطن مینه ورسره شته ده، احساس ورسره شته ده. نو کله کله چې موږ ګورو په سوشل میډیا کې موږ هم همدغه کار کوو، نو ځوانان تشویقي خپل وینې وطن سره ډېره مینه کوي. ډېره زیاته مینه، لږ نه ډېره زیاته مینه چې دا د اروپایي نفر وګوري دا د افغانستان نشي تللی دي. د دې مینه چې وګوري موږ څه مینه کوو، موږ خو په مسافر نه یو. هغې چې وګوري چې راشي په میدان کې کته شي ټکه دغه وکړي چپه واخلي د خپلې خاورې نه، نو هغې سره احساس موږ خو دلته چې یو موږ ته دومره دغه نه کوي که نه، هغې مسافر دي نو مینه یې ډېره زیاته ده. ځکه چې میدان هغوی ته ځي چې د میدان نه کته شي اول خپله خاوره اول خپله خاوره چپه کوي. بلکل وله چې د ورور نوبات پاتې شي. روژانه که اول د خپله ځان معرفي کړي، دوی خو د تحصیل په اړه نه وایي، نو که ته خپله دې وایي. زما نوم عمر سردار صافی د کونړ ولایت د اسداباد ښار اوسېدونکی او نورستان ته په چکر راغلي خپل فامیل سره او ورونو سره پلار سره مې، او دا مې اول کرت و چې نورستان نه راغلو. سبا به د خیره چکر ونه شپم دلته بیا راځي نورستان ته؟ او انشاءالله ولې نه بیا به راځو. غټ موټر کې راغلی که واړکي کې؟ غټ موټر کې راغلی. زه ښایسته ته بیا راځې که واړکي کې راغلی لکه موږ باندې موږ خو نابلده وو، نو موږ واړه موټر کې راغلو، موږ نابلده وو، نو هغه خاطره نو نه کرولا کې کرولا هم راوستې ده. هغه یاران چې تا دوستان ګوري نو هغوی ته که خپل پیغام وړاندې کړي څنګه ځای ده د نورستان؟ نورستان ماشاءالله ښه ځای دی. زما د یارانو ته دا پیغام دی چې هر یو باید هر افغانی باید راشي نورستان، خپل ولایتونه باید ټول وګوري. خوشحاله اوسئ وروره. بس تاسو نه ډېره مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړ. الماس جانه ډېره مننه کوم، خدای مو خوشحاله کړي. خوشحاله اوسئ. کونړ ته راشه جان چې راغلی هلته موږ سره یو دمه وکړو. راځم د خیر سره کونړ ته راځم او هلته به موږ سره شپه وکړي، بس نور بلدیت به مو وشي او دغه مصاحبه خو مو وکړله. او انشاءالله دوستانو موږ ځو د کاکاشانس دیګی به پخ شوی اوسي، نو موږ سره پاتې شي او د خپرونې د نورستان ولایت د انځورونو څخه خوند واخلئ. کاکاشانس دیگه تیار شد دیگه بخیر. بخیر دیگه اینا تقریبا تیار است دیگه. ما منتظر دیگه کاکاشانس بودیم. بخیر اینا کڑی انداخت. سانو انتظار پای ته ورسته د نیم ساعت تقریبا یو ساعت نو کاکاشانس مونږ ته یو ښه کړۍ برابره کړله. نو کاکاشانس څنګه کړۍ تیاره شوه؟ بیا تاسو چې خپله تا مې وڅکئ نو بیا معلومیږي چې څه مو جوړ کړی.
وخت هم تقریبا 11 بجې دي هلکان هم ډېر وږي دي. او انشاءالله اوس به ډېر لذیذه غذا به ځینې جوړ شوي. دوستانو تاسو د شمس ماما دیګی ګورئ د خیره تیار شو کړی زموږ د خیر سره تیار شو د شمس کاکا دیګی چې موږ ته ښکلی پخلی پخ کړه خدای د دې په لاسونو کې برکت وچی ډېره مننه کوو شمس کاکا کار به شروع کړو د خیر سره بس انشاءالله. قدرمن لیدونکو دا و زموږ نننۍ خپرونه چې د نورستان ولایت د پارون ښار څخه مو ته وړاندې کړه تر بیا چې زه ته ولا وردګ له ابداري څخه ستاسو ته نن چوپړ کزرنګ تاسو په لویه بخښونکي ته لاس سپارم د ژوند په ټولو چارو کې بریالي اوسئ هېر مو نشئ چینل سره سبسکرایب کړئ خپل پیشنهادات انتقادات له موږ سره شریک کړئ تاسو د نورستان انځورونه وګورئ خدای په امان.